اطمینان نسته، په هیڅ ټولنه کې اصلاح نسته بې له یوه شي څخه چې هغه ښه اخلاق دي. اوس پوه سوې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قول مقصد څه دی چې فرمایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اوس به نو اورېدونکي وایي چې ستا د خبرو مقصد داسو چې ته غواړې چې ووایې چې اخلاق تر لمانځه، تر روژې، تر زکات، تر حج او دعا د مخه او مهم دي. زه وایم هو اخلاق مهم دي. دا څنګه؟ اول ورونو دغه عبادتونه چې دغه اوس ذکر سوه د دغه ټولو عبادتو اساسي مقصد او هدف د اخلاقو ښوالی دی. د هر عبادت څخه هغه لوړ مقصد دا دی چې ستا اخلاق په ښه سي، او د عبادتو څخه هر عبادت چې ستا پر اخلاقو تاثیر ونه کړي، ستا اخلاق در ښه نه کړي، هغه عبادت دې څه ارزش او قیمت نه لري. راس اول به لمونځ راواخلو. الله عز وجل فرمایي واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یعنی او لمونځ ادا کوه. بېشکه چې لمونځ کوونکی د بې حیایي او بدو کارو څخه منع کوي. ښه، اوس نو هغه څوک چې لمونځ یې د فحشا او منکر څخه منع نه کړي، ایا د لمونځ وکړي که یا؟ هو، لمونځ یې وکړي، یو سپورټي عمل یې پر ځای کړي، مګر د لمانځه څخه هېڅ فایده نه کړه حاصله. د لمانځه اساسي هدف ستا د اخلاقو ښوالی دی. که ستا اخلاق ښه نسي نو ستا پر اخلاقو د لمانځه څه اثر وسو؟ الله عز وجل په حدیث قدسي کې فرمایي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يقف مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم مسكين وابن السبيل ورحم الارملة ورحم المصاب. یعنی زه لمونځ د هغه چا څخه قبلوم چې په دغه لمانځه سره زما و عظمت ته تواضع وکړي او زما پر مخلوق ظلم ونه کړي او پر ګناهو ټینګار او همیشهتوب ونه کړي او ورځ زما په ذکر او یاد کې تېره کړي، پر مسکین او مسافر رحم وکړي، پر کونډه رحم وکړي او پر مریض او مصیبت زده رحم وکړي. سبحان الله، د دغو شیانو د لمانځه سره څه علاقه ده؟ الله عز وجل فرمایي زه د هغه چا څخه لمونځ قبلوم چې پر کونډه رحم وکړي. کونډه او لمونځ څه تعلق سره لري؟ ظاهرا هیڅ تعلق او علاقه نه سره لري، خو په حقیقت کې ډېره عمیقه علاقه سره لري. هغه لمونځ چې تا د الله عز وجل پر مخلوقاتو مهربانه نه کړي هغه لمونځ نه دی. دا لمونځ داسې بلل کېږي لکه تا چې لمونځ نه وي کړی. ان شاء الله تعالی اوس د لمانځه او اخلاقو په مفهوم او معنا پوه سوې. اوس راسه زکات او خیرات. الله عز وجل فرمایي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مالو څخه زکات او صدقه واخله چې دوی د ګناهو څخه پاک کړي او بابرکته کې دوی. نو د زکات او صدقې څخه هدف او مقصد څه شي سو؟ تزکیه. تزکیه څه ده؟ یعنی پر شو اخلاقو تربیه کول. تزکیه یعنی پر شو اخلاقو عمیقه او ژوره تربیه. اوس د زکات او صدقې اصلي مقصد در معلوم سو؟ که ته د الهي احکامو و ټولو آیاتو ته متوجه سې و به وینې چې د ټولو احکامو نتیجه یو شی راوځي چې هغه د اخلاقو ښوالی دی. کم وخت چې زه او ته زکات او صدقه ورکوو، رحم او شفقت زده کوو، کم وخت چې خیرات ورکوې پر ضعیفه رحم کوې، کرم او سخا زده کوې، کم وخت چې ته صدقه ورکوې
د ځان څخه کبر او خودخواهي لرې کوې. اوس د صدقې په مقصد پوه سوې. صدقه داسې یو لفظ دی چې تر هم زیات معناوي او مقصدونه لري. هلته اخلاقي صدقې سته چې دغه اخلاقي صدقې د مال تر صدقو او خیراتو لوړې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تبسمک فی وجه اخیک صدقه، یعنی و یو مسلمان ورور ته تبسم کول او خندل صدقه ده. اوس اخلاقي صدقه در معلومه سو. یو څوک غواړي چې صدقه او خیرات ورکړي خو پیسې نه لري. خلق فکر کوي چې خیرات یوازې په پیسو دی. یا هلته اخلاقي صدقې سته. غواړم چې صدقه ورکم نو د خپل مسلمان ورور سره په ورین تندي په خندا مخامخ کېږم. هر څوک چې د هر چا سره مخامخ کېږي او په ورین تندي ورته وخاندي څه پیښیږي؟ زموږ پر زړو الهي رحمتونه نازلیږي. که د خپل د بغل و سړي ته وخندل، هغه څوک چې ورسره مخامخ کېږي ورته وخاندي، ته او هغه دواړه په راحت کېږي. ولې په راحت کېږي؟ ځکه تا اخلاقي صدقه ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تبسمک فی وجه اخیک صدقه وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه وارشادك الرجل في ارض الضلاله صدقه وافراغك من دلوك في دلو اخيك صدقه واماته الاذى عن الطريق صدقه وبصرك للرجل رديء البصر صدقه واعظم الصدقه لقمة يضعها رجل في فم زوجته. يعني ويو مسلمان ورور ته ستا تبسم او خندل صدقه ده، او په ښو کارو سره امر کول د بدو کارو څخه منع کول صدقه ده، او ورک سړي ته لار ورښول صدقه ده. دا چې یو څوک ورک وي ته لار ورښې صدقه ده. او دا چې خپل سلواغه د خپل ورور په لوښي کې ورچپه کې صدقه ده. ورونو تاسې ته معلومه ده چې په ځینو ځایو کې اوبه کمې وي، خاصتا په صحرایي ژوند کې خلق اوبه د ساحانو څخه راکاږي. نو که یو څوک خپله راکښلې سلواغه د بل ورور په لوښي کې ورواچوي صدقه ده. او د لارې څخه د آزار ایسته کول صدقه ده. که په لار کې زوز، ډبره، سیشه، اډوکی، د کیلې پوستکی او داسې نور ضرري شیان پراته وي او ته ایسته کې، دا صدقه ده. او ړانده سړي ته لار ورښول، دا چې تر لاس یې ونیسې ترولې او سړک یې واړوې، دا صدقه ده. او ډېره لو او عظیمه صدقه هغه ګوله ده چې یو سړی یې د خپلې ښځې په خوله کې ایږدي. ورور اوس خو د دغه حدیث شریف په اورېدلو سره دا در معلومه سوه چې صدقه د هغه شي سره چې موږ فکر کاوه ډېر فرق لري. موږ یوازې د مال ورکول صدقه بلل، مګر هلته نورې ډېرې اخلاقي صدقې سته. او د دغه بحث او حدیث شریف په اورېدلو سره حتما باید په تا کې دغه شعور پیدا سي چې زه باید د خپل ورور کومک وکم. په اسلام کې اخلاق ډیر مهم دي. یوازې دا نه چې ما لمونځ وکړي پس نو ما ټول طلبات پوره کړه، هیڅکله داسې نه ده، بلکې ستا اسلامي اخلاق څه سوه؟ ښه، دا خو صدقه وه چې د اخلاقو سره یا په اخلاقو پورې تعلق درلودی. او اوس راس دریم شی راواخله چې هغه روژه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ. یعنی کم وخت چې ستاسې څخه د یوه روژه وي نو به فحش نه وایي او نه به فحش عمل کوي او نه به آواز لوړوي چې د خلقو سره غالمغال او جنجال جوړ کړي. او که یو چا بد ورته وویل
یا یې جنگ ورسره کاوه دی دې وایي زما روژه ده. رواه البخاري. ښه فکر وکړه، د دې دا معنا سوه چې زما د روژې ورځ زما د اخلاقو ورځ ده، نه فحش وایم نه کوم، نه فسق کوم، نه جنگ او جنجال جوړوم، بلکې که بل چا بد راته وویل یا یې جنگ او جنجال را سره جوړاوه زه به د هغه په جواب کې فقط دونه وایم چې الهي زما روژه ده. زما د پاره نه ښکنځل ښایي نه خیانت، نه ظلم ښایي نه فسق، زما د پاره نه جنگ ښایي نه د آواز لوړول. یعنی روژه یعنی